دوستانو سلام او وخت مو په خیر. زه محمود مرهون یم او تاسو ته نن د ژبپوهنې د بنسټونو نهم لوست وړاندې کوم. په دې لوست کې موږ د ژبې او لیک په اړه غږیږو او د دوی د ارتباط په اړه بحث کوو. انسانانو ژبه اختراع کړل او ژبه د دوی ترمنځ استفاده کېدل. ولې د دوی دغه فکر یوازې د مخامخ کېدو او د اورېدلو تر حده و. دوی نسوای کولای چې خپلې خبرې بل نسل بل چا او بل وخت ته انتقال کړي. نو په دې اساس انسانانو د لومړي ځل لپاره ځینې نښې رامنځته کړلې او لومړی ځل دوی د دې کوښښ وکړي چې د خپلو ارمانونو د لیږد لپاره د لیک د ایجاد څخه کار واخلي. لیک د هغه انځورونو مجموعه ده چې د فکر د انتقال او انعکاس سبب شي. کله چې د ادم اولاد یې د نړۍ په سار اوږدو کې د خپرېدو هڅې پیل کړې، ورسره په څنګ کې هرې ټولنیزې پدیدې، ژبې، فکر، خوښیو او ټولنیزو روابط هم ورسره غوړېدا شروع کړه. د ژبې له زده کړې او اختراع څخه وروسته په دې فکر کې شول چې دا ژبه له خولو راتاو راتلونکو نسلونو یا ترې لیرې پرتو دوستانو ته احوال پرې ولېږدوي. د لومړي ځل لپاره یې د تورو پر ځای د هر هدف د لېږدونې په موخه له انځورونو څخه ګټه اخیسته او د هغه توکو چې دوی په ذهن کې به یې غځونې کولې، د هغو لپاره به یې له حقیقي انځورونو څخه ګټه اخیسته. مګر وروسته نړیوال یا لومړني انسانان دې ته متوجه شول چې دغه انځورونه د دوی ټولې هیلې، احساسات او غوښتنې نشي څرګندولی. که څه هم چې دوی د خفګان لپاره له اوښکو ډکې سترګې، د سفر لپاره د دوو پښو نښه، د خوښۍ لپاره موسکه خوله او نور انځورونه کالول، مګر په بشپړه توګه یې نسوای کولی چې د انسان خوا ور خړوبه کړي. نو په دې اساس دوی دغه رشد ته د خپل ژوند د نورو موادو په توګه رشد ورکړي او لومړي ځل لپاره لیکونه را ایجاد شول. تاسو ته به شاید په ذهن کې درځي چې موږ ولې توري وایو، ولې د اوازونو یا غږونو لیکل سوي شکل ته توري وایو، چې دې ته په انګلیسي کې ګرافیم وایي. دغه توري یا شکلونه په هغه وخت کې چې انسان لیک رامنځته کوي، نو دوی به یو شی سوځاوه او کندورې چې د ونو د دغه څخه راوځي، چې کند هم ورته وایي، د هغه سره بیا یو مایع جوړوله او بیا به یې هغه لیکه. نو دا په دې خاطر چې هغه وخت دغه د سوځلو دغه توري و، دا یې د اسوي ماجه ده. کله چې موږ د لیک په اړه غږیږو، لومړی لیک په ماوراء النهر کې رامنځته شوی دی، چې دا د دجلې او فرات سیندونو ترمنځ سیمه ده، چې هلته د لیک له ایجاد سره دوی لومړني انسانانو کوښښ وکړي چې خپله ژبه له خولو څخه راتاو په لیکلي ډول یې پرېږدي. که څه هم چینایانو هم په دې اړه زیات کوښښونه کړي دي او د لومړي لیکونه د دوی بلل کېږي، چې په دې اړه ډېر زیات متفاوت نظریات موجود دي، چې ځینې یې په لنډه توګه دلته موږ بحث کوو. ستاسې د درس لومړۍ موضوع د ژبپوهنې په بنسټونو کې ده او دوهمه مو په تاریخي ژبپوهنه کې ده. د نړۍ د ژبو د لیک په اړه، لکه د هر شي په اړه چې ادعاوې موجودې دي، د لیک په اړه هم زیات ادعاوې موجودې دي. زه خپله لیک ته خاموشه ژبه وایم، ځکه هغه مفاهمه او افهام و تفهیم د لوستلو ترمنځ او د یو چا ترمنځ کېږي، کم چې د انسانانو ترمنځ کېږي. او کله بیا وایو چې لیک د ژبې هغه چیش دی، مادي وجود دی. د ژبې مادي وجود په چیش باندې تثبیتېږي؟ په لیک په توګه موږ ته پاتې کېږي. سومریانو موږ ته لومړی ځل خط رامنځته کړی دی، چې دوی به د خټو لوحې جوړولې او په هغه کې به یې هغه علایم او شان پرېښول چې دوی به غوښتل نورو خلکو ته انتقال کړي. کله چې موږ د خط په اړه خبرې کوو، ځکه د سومریانو نوم لومړی راځي، چې لومړی الفبایي خط چې زموږ په لاس راغلی د دوی څخه دی. مګر دا چې په لیک باندې د مذهب، دین، شعور او خیالاتو اړوند پیچلې او مفصلې مفکورې وړاندې کېږي، دا د دې معنا لري چې په دې وسیله دوی خپل مفاهیم لېږدول. او موږ ویلي وو چې مفاهیم یوازې د ژبې په وسیله باندې لېږدول کېږي. نو کله چې مفاهیم لېږدول د ژبې په وسیله شوه، نو بیا هر هغه وسیله چې په هغه سره مفاهیم لېږدول کېږي ژبه ده. مګر فرق لري، که د کمپیوټر او تلیفون په وسیله وي نو ټکنالوژیکي ده، که د نقشو او علامو په وسیله وي اشارې او نښاني ده، او کله چې د لیک په وسیله شوه نو بیا هغه ته موږ خاموشه یا لیکنۍ ژبه ویلی شو. موږ کله چې د لومړیو لیکونو په اړه بحث کوو، د لیک پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري، چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، تر دغه ننني شکل چې زموږ په لاس کې قرار لري راغلی دی. د لیک پیدایښت په اړه اسلامي پوهان په دې عقیده دي چې کله آدم علیه السلام پر مځکه میشت شو، نو یې لیک پیل کړ او وروسته له ده څخه د ده لمسي ادریس علیه السلام
د شیس علیه السلام زوی د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیکنې کړې دي. ویل کېږي چې حضرت آدم علیه السلام په ادبي ډګر کې نه یوازې دا چې انسان ته یې د نثر لیکنه په میراث پرېښوده، بلکې د شعر بنسټ یې هم ایښی دی. همداراز د لیک په اړه په ختیځ او لویدیځ کې ځینې افسانوي نظریات هم شتون درلود چې ویل کېدل کله چې دیوانو په جنګ و جګړو کې د پیشدادیانو د دویم واکمل په مقابل کې مات وخوړه، دیوانو د خپل ځان د خلاصون په بدل کې هغو ته د لیک ورښودل وړاندیز وکړ. په دې افسانه کې لیک د انسان یو ارزښتمنه اختراع ګڼل شوې، او بل دا چې د نړۍ د ټولو لیکونو مبدا هم یوه ګڼلې وه، او وایي چې د نړۍ له یوې نقطې څخه د نړۍ ټولو برخو ته ورغلي دي. د لیک د پیدایښت په اړه خورا ډیر موضوعات موجود دي. موږ د دغه موضوعاتو د لنډیز لپاره ځینې مثالونه تاسو ته وړاندې کوو. اولین خط چې په منځني ختیځ کې په لاس راغلی دی هغه له میلاده 8000 کاله مخکې خټینې لوحې دي چې بزګرانو د خپلو کښتونو د حساب او مالدارۍ په پار جوړې کړي دي. دغه لوحې له کلکو خټو څخه جوړې شوي چې وروسته په لرګي یا کوم بل کلک شي ورباندې خط کیندل شوی او بیا د لمر په وسیله بیرته وچ شوي دي او کیندنه پاتې شوي دي. یو ټکی دی ستاسې پام وي چې تصویري لیک او تصویرونه یو له بل سره فرق لري. تصویري لیک یو منظم سیستم و چې له میخي لیک څخه ډیر وروسته منځته راغلی دی، او تصویرونه د لیک په معنا په عین توګه چې لیکل کېدل هغه له میلاده تر 10000 کاله زیات عمر لري. له میلاد څخه 2300 کاله د مخه د لیک دوهم پړاو د بحث وړ دی. په دغه زمانه کې ریباس خط چې د مصر په شاوخوا کې ایجاد شوی دی منځته راغلی دی. د انسان مدنیت تر ټولو لوی او مهم ګام هماغه د خط اختراع ده، او په تر ټولو زړه لیکنه د سومریانو هیروغلیف لیکنې دي چې د مفاهیمو افاده کوي. البته په ډبرو کې هم انځورونه په مصر او اسپانیا کې لاسته راغلي دي چې 7000 کاله قدامت لري. داسې هم ویل کېږي چې د ډبرې عصر په پای کې په بندر ترانه کې دا انځورونه رامنځته شول چې په اعلام، مصر او سومر کې 14000 کاله مخکې د انځورونو ډولونه چې د فکرونو نمایندګي کول رامنځته شوي وو. په مصر کې 3000 کاله مخکې تر میلاده لیک پیژنده او د تجارت سره رنګ واخیست. کله چې بشر وغوښتل هغه څه چې فکر کوي انځور یې کړي، په حقیقت کې د لیک په نړۍ کې ګام کېښود. کله چې موږ د دغه لیکونو د دغو اوږدو کیسو او ګډ وډو په اړه بحث کوو، نو د مصر د یوې کیسې په وینا هغه وخت چې د تحوت په نوم رب النوت د لیکنې فن یو ورځ د مصر یو پادشاه ته چې تحاموس نومېده وړاندې کړ، نوموړي په دې عنوان چې دا فن ښایي تمدن له منځه یوسي له زده کړې څخه یې انکار وکړ، او ویل ماشومان او ځوانان چې تر اوسه یې خپله حافظه د هغه زده کولو او پوهولو لپاره چې هغوی ته ورزده شوي دي کاروي، د لیک له پیدایښت وروسته دوی بله وسیله پیدا کېږي او د خپلې حافظې د ګټې اخیستنې څخه لاس اخلي. څنګه چې مشخص د انسان په بشپړ ډول د انځورونو د څنګ پر څنګ ایښودو سره د مطالبو او د جملو د لیکلو هوډ لره چې په اصطلاح فکر بیانونکی لیک ورته ویل کېږي، خو د وخت په تېرېدو دا تصویرونه تکامل وکړ او ډول ډول لیکونه ورڅخه رامنځته شول. د لیک د ایجاد اوله مرحله یوازې تصویرونه وه، دوهمه مرحله یې د تصویري لیک وه، او بیا د میخي لیک زمانه رامنځته کېږي چې د هغه څخه وروسته بیا هجایي یا الفبایي لیک رامنځته شوی دی. په دې برخه کې د پرمختګونو په سلسله کې د هجایي خط پیدایښت یو بله مهمه لاسته راوړنه ده. دغه خط د الفبایي خط خلاف موضوع د په الفبای خط کې هر اواز د یو توري نمایندګي کوي، مګر په دغه خط کې هر نښانه د یوې هجا یا یوه ډله اوازونو نمایندګي کوي. په نړۍ کې ډېرې زړې ژبې په جاپاني خط لیکل کېدې چې په اوس زمان کې د جاپاني ژبې لیک یې تر ټولو ښه نماینده بللی شو. د جاپاني ژبې لیک د کاتاکانا په نامه یادېږي. په ښکاره توګه چې د یو منظم ژبني سیستم د ایجاد مسله موږ ته په لاس راغلې ده، هغه د چین څخه پیلېږي. له میلاده 3 پېړۍ وړاندې د چین د امپراتورۍ لومړی پاچا د خپل دربار او حکمرانۍ په ساحه کې د یو واحد لیک د ایجاد امر صادر کړ او په خپله سیمه کې یو معیاري لیک وټاکه چې دا د تصویر لیک پرمختللی شکل و، او د دغه لیک انځورونه یې هم له دغه انځورونو څخه راخیستي وه چې امپراتور په کوچنیوالي په خپل زیږنځای کې زده کړي وه. لومړی تحول چې په تصویر لیک کې راځي او د یوه کنټرولېدونکي سیستم په توګه وړاندې کېږي، همدغه له میلاده 3 پېړۍ وړاندې زمانه ده، او دغه سیستم په سومر کې منځته راغلی دی. د میخي لیک له اوږدې دورې څخه چې د ټولې نړۍ د ژبو لپاره یو ډول لیک و، یو بل مستقل لیکنی سیستم چې په 3مه میلادي پېړۍ کې منځته راغلی، همدغه پورته یاد شوی لیک دی. په دغه لیک کې د تصویرونو له یو ځای کېدو څخه به یوه بله کلمه رامنځته کېدل، یعنې 2 تصویره به یو ځای کېدل او 3مه معنا به یې لېږدول. دغه لیک ته په اوسنۍ ژبپوهنه کې کلموي لیک وایي.
موږ چې کله د لیکونو د تاریخچې څخه راوځو مجبور یو چې لیکونه کټګوري کوو او همدغسې مخ ته ولاړ شو. په عمومي توګه لیک تر یو اوږدمهال تاریخي سیر تېر سوی او تر اوسني شکل پورې را رسېدلی دی. په دغه باره کې موږ په عمومي توګه د نړۍ د لیکونو پر 5 ډولونو باندې غږېږو چې د لیک له کومه ځایه تر کومه ځایه پورې تللی دی. لومړی تصویري لیک. تصویري لیک په عمومي توګه یوازې د تصویرونو یو مجموعه وه چې وړاندې کېدله او احساس یې نه لېږداوه. دغه لیکونه چې د 2000 قبل المیلاد او حتی تر 4000 قبل المیلاد پورې د دې اټکل کېږي ادامه درلوده، چې مثالونه شکلونه یې تاسې تاریخي ژبپوهنې په کتاب کې مراجعه وکړئ، هلته لیدلی شئ. دوهم فکر لېږدونکی خط دی چې تر تصویري یو څه انکشاف یې ورکړی دی او لیک یې په داسې بڼه وړاندې کړی دی چې په هغه کې فکر موجود وي. په هغه کې فکر نه موجود، یوازې معنا لېږدول. ولې دوهم ځل فکر لېږدونکی خط رامنځته شوی دی چې دا هم تر ډېره ځایه هیروغلیف یا مصري لیک دی او هیروغلیف هیتي لیک هم تر دغه نامه باندې یادېږي چې دا اصلا د مقدساتو یا هیروغلیف یعنی مقدس لیک چې د کشیشانو او راهبانو لخوا رامنځته شوی. دغه څخه وروسته کلموي لیک دی. له فکر لېږدونکي لیک وروسته چې کوم خط رامنځته شوی دی هغه د لیک د یوه نوي پړاو پیل دی او کرا له تصویر څخه د هغه زمانې د خلکو د خلاصون زمانه ده. دغه لیک کلموي لیک دی. فکري خط د بشپړ مفهوم د انتقال توان نه درلودی، نو بیا هغه چې خلک په دې فکر شول چې داسې یو لیک ایجاد کړي او دوی سره بشپړ په معنا په لیږد کې مرسته وکړي او داسې لیک ایجاد کړي چې په ویلو سره سړی داسې حس کړي لکه اورېدلی چې یې وي. په دغه سلسله کې یو لړ خاص کلمات وټاکل شول چې د یوه قرارداد په توګه د خلکو ترمنځ د لیک په نامه استفاده کېدل. له هغه څخه وروسته هجایي لیک دی، د هجاو په توګه رامنځته کېدی چې اوسنی چینایي، جاپاني او دغه لیکونه په هجایي کې راځي. او پنځم لیک الفبایي لیک دی چې د نړۍ اکثره ژبې اوس په الفبایي لیک باندې لیکل کېږي، چې په هغه کې د عربي خپل عربي لیک دود دی، لاتیني لیک دود دی او څو نور لیک دودونه دي. کله چې موږ د لیکونو په اړه بحث کوو، لیکونه په 2 ډوله ویشو. یو لرغوني لیکونه دي او بل معاصر لیکونه دي. لرغوني لیکونه کې معمولا همدغه میخي لیک و هیروغلیف او دغه راځي چې هر یو ځان ته تاریخ لري، چې تر ټولو مهم یې هیروغلیف دی چې دا یو یوناني کلمه ده چې د هیرو ګراماتا په اصطلاح د 210 مخ زېږدیز کال کې رامنځته شوی دی، چې د یونانیانو کشیشانو او راهبانو به خپل دغه کول او نور خلک یې نه پرېښول چې په دې لیک پوه سي یا دا استفاده کړي. یوازې د کلیسا و. کله چې دا لیک له کلیسا څخه راووتی د هیروغلیف لیک څخه کرا هغه خلکو هغه پخواني معنا نه سوی اخیستلی. بالاخره وشکل په کتلو سره میخي لیک ایجاد شو. میخي لیک تر هیروغلیف لیک پرمختللی او د زیاتې اسانۍ لامل شو. میخي لیک په درېیمه زریزې مخزېږدیز کې سومریانو ایجاد کړ. سومریانو د نړۍ له بېلابېلو قبایلو سره په مستقیم یا نه مستقیم ډول اړیکې درلودې. همدغه اړیکې د دې سبب شوې چې له نورو ژبو څخه ځینې ویونه خپلې ژبې ته په پور راواخلي. ویز لیک که له نورو ژبو څخه اخیستل شوي کلمې نه سوی لیکل کېدی، بیا یې په ځانګړي ډول خاص نومونه، نو ځکه له سومري ویز لیک ایډوګرام څخه هجایي لیک ته د اوښتون اړتیا زیاته شول. له میخي لیک شکلونه تاسې په کتاب کې هم لیدلی شئ چې د میخونو ته ورته شکلونه وه او دا به یې سره ایښوله او استفاده کېدل. له میخي لیک څخه وروسته لیک عامو خلکو ته راځي چې فینیقي لیک رامنځته کېږي. د میخي لیک له عامېدو سره همزمانه له میلاد 2000 کاله پخوا په فینیقیه کې د هیروغلیف لیک څخه یو بل لیک د هیتیتي په نامه باندې جلا شو، چې وروسته یې د فینیقي لیک په نوم مشهوره شو. دغه لیک تر ټولو لرغونې نمونه د فینیقیې د ګوبله په ښار کې پیدا شوې ده. د میخي لیکونو د تدریجي تکامل سره هممهاله د مخه تر میلاد په 2مې زریزې کې یو بل خط د فینیقیې په خاوره کې منځته راغلی دی او هغه فینیقي لیک دی. د دغه لیک خورا لرغونې بیلګې د ګوبلا د ښار په کیندونو د لرغونې فینیقیې له ښارونو اوسنۍ سوریې ته نږدې چې یونان هغه د بیلبوس په نامه یادوه لاسته راغلي دي. د دې لیک هم دغه شکلونه دي چې په ویډیو کې سم نه راځي او تاسو کولی شئ په کتاب کې مطالعه کړئ. دغه څخه وروسته آرامي لیک رامنځته شو. له فینیقي لیک وروسته د آرامي لیک نوم او ارزښت د نړۍ په لیکونو کې مشهورترین لیک دی. دغه لیک هم د دغه قوم په نامه یاد شوی دی. زیات شمېر لیکونه په نړۍ کې د هغه قوم د خلکو په نامه یاد شوي، کوم چې دغه لیکونه ایجاد کړي وي او یا هم د هغې ژبې په نامه باندې مشهور شوي وي. دوی د عربو د ارام بن سام اولاده ده چې د سامیان یې بولي. دوی په لومړیو کې د فلسطین په جنوب کې د رادون د سیند په ساحلو کې ژوند کوي. د دوی نوم د اوشورا په کتیبه کې راغلی او په قرآن اعظم شان کې د عاد و ارام په نامه یاد شوي دي. د دغه لیک نمونې هم په کتاب کې شته، تاسې کړلی شئ.
وروسته اوستایي لیک دی چې دې ته دیندبیره یا دیندپیریا چې په اوستایي لیک کې شهرت لري هم راغلی دی چې د زردشت دین او آیین په لیکل سوی. دغه لیک په نړۍ کې د لرغونو لیکونو په تر ټولو سیستماتیک او منظم لیک باندې هم شهرت لري، ځکه دوی د یو سیستم د مخې دره ایجاد کړی دی چې د فعل او فاعل او هر څه دپاره خپلې نښې او نښانې لري. او زموږ د اوستا کوم متون چې هغه ټوله په دغه لیک باندې لیکل سوي دي. د هغه وروسته عبري لیک دی. په مخکنیو بحثونو کې مو ویل چې عبري ژبه د نړۍ لومړۍ ژبې په څېر منل سوې، مګر د لیک په اړه یې چې موږ کوم شواهد په لاس کې لرو هغه ډېر وروسته دي. که څه هم د نړۍ تر ټولو پخوانی مذهبي کتاب تورات په عبري ژبه دی، مګر دا نه څرګندېږي چې آیا لیک یې هم دونه پخوانی دی که یا. مګر موږ په څېړنو کې همیشه پر لاسته راغلو آثارو بحث کوو، نو ځکه دغه لیک پیدایښت زمانه له فینیقي لیک وروسته راځي. دغه لیک د قدامت له میلاده 4 پیړۍ وړاندې ته ورګرځي او د نړۍ زیاتره یهودان خپل لیکنې په دغه لیک کوي. دغه لیک له فینیقي الفبا سره ډېر زیات توپیر نه لري. حرکات او اعراب په عبري ژبه کې داسې نښې دي چې بې واکه اوازونو ته ورکول کیږي. دغه څخه وروسته اووم لیک چیني لیک دی. چینایانو په پیل کې لیک د تصویرونو پیل کړ او د نړۍ په تاریخ کې همیشه د لیک په ایجاد کې د چین او سومر نوم یو ځای یادېږي. دوی لومړی خلک وو چې د سیستماتیک خط د رامنځته کولو کوښښ یې کړی دی. دوی په لومړي سر کې د خپلو افکارو د لیږد لپاره له منفردو تصویرونو څخه کار اخیستی، وروسته یې ترکیبي تصویرونه پیل کړل. د دې بحث اوږد دی او له هغه څخه وروسته پهلوي لیک دی. د لرغونو لیکونو په سلسله کې یو مشهور لیک د پهلوي دی. د هخامنشیانو امپراتوري د نړۍ په تاریخ کې یو خورا لوی باب جوړوي. د هخامنشیانو له پای ته رسېدو سره سم د یوې لنډې مودې لپاره سکندري او سلواکي لیک په اداري او رسمي چوکاټ کې عام سوی دی. د هغه څخه وروسته چې موږ د پهلوي خو ډېر ژر د اشکانیانو په زمانه کې پهلوي اشکاني لیک د پهلوي اشکاني ژبې د لیکلو لپاره امر او رواج سوی دی چې نمونې یې موجود دي او الفبا یې زموږ په عربي رسم الخط باندې هم اوس لیکل کېږي. هغه څخه وروسته یوناني لیک دی چې د اسکندر مقدوني له دغه سره شهرت سره او د نړۍ له فتح کولو سره دا ډېر زیات پراخ سو او ډېر زیات ولیکل سو. یو عبارت د پښتو په اړه یو نظر د پښتو په اړه هم دا دی چې پښتو هم یو وخت په یوناني لیک لیکل سوې ده. دغه لیک نږدې 15 پیړۍ د نړۍ په ژبو کې وچلېدی چې وروسته نږدې د نړۍ تر نیمایي زیاتو ژبو له دغه لیک څخه په تقلید خپل لیک ټاکلی دی. خپله دغه لیک هم زمانه په زمانه بدل سوی دی او تغییرات پکې راغلي، کله له ښې چپې خواته او کله له چپې ښې خواته لیکل سوی، مګر په اخر کې د یوناني فلسفو په وسیله باندې دغه لیک واحد شکل بدل سو او له کینې څخه ښې خواته لیکل کېږي. دا لیک ډېر زیات پرمختګونه وکړه. دغه لیک پر دوو جلا څانګو ویشل سوی دی چې یو یې ختیځ یوناني لیک دی چې له هغه څخه وروسته د نړۍ د مشهورو ژبو ارماني، ګورجي، سلاوي، روسي، بلغاریایي، سربي او نور لیکونه ته راوتلي دي. بل یې لویدیځ یوناني لیک دی چې له هغه څخه لاتیني، فرانسوي، الماني، انګلیسي، ایټالوي او نور لیکونه راوتلي دي. یعنې دغه اوسنی کوم دغه چې لیکل کېږي انګلیسي دا په یوناني ده چې هغه جلا جلا څانګې یې دلته راخیستل سوي دي چې موږ دلته بحث کوو. بل خروشتي لیک دی چې د پښتو په اړه بل روایت دا دی چې پښتو په خروشتي لیک هم لیکل سوی ده. په نړۍ کې ډېر کم داسې لیکونه شته چې یوازې د لیکونه وي او ژبه نیونه لري، چې په دغه لیکونو کې تر ټولو مشهور یې همدا خروشتي لیک دی چې په اغلب ګمان په مرکزي اسیا کې زیات شمېر هغه نامشهوره او زیات استعمالېدونکې ژبې له عربي لیک څخه وړاندې په دغه لیک لیکل کېدی. دا یو مشخص ژبه نه لري، یوازې لیک دی چې علامه رشاد بابا په دې اړه زیات تحقیقات کړي او تاسې دلته مطالعه کولی شئ او نمونې هم کتلی شئ. د خروشتي الفبا په اړه انګریز څېړونکی سر ویلیم جونز وایي د خروشتي لیک ژبه د اریایانو ژبه وه. که چیرې په پښتو کې پوره څېړنه وسي نو ښایي چې هغه وخت هم د دغې ژبې په مرسته ډېرې خروشتي کلمې ولوستل شي. د پښتو لیک تاریخچه د انور خیري اثر دی، تاسې یې نور معلومات مکمل هلته مطالعه کولی شئ. او دوهم بحث موږ د نننۍ لیکونو دی. تر اوسه پورې موږ لرغوني لیکونه، نننۍ لیکونه چې په اوسنۍ معاصره نړۍ کې استفاده کېږي، تر ټولو مشهور یې سیریلیک دی چې په دې باندې سیریلیک چې د پخواني شوروي اتحاد په نږدې ټولو مستعمره هېوادونو کې کار ځینې اخیستل کېدی او اوس مهال هم د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او خپل روسیې هېواد ژبې په لیکل کېږي. دا د روسي ژبې هغه لیک دی چې په سیریلیک باندې شهرت لري. له سیریلیک وروسته لاتیني لیک دی چې انګلیسي، فرانسوي، الماني، ترکي او دغه ژبې ټولې په لاتیني لیک چې په رومي لیک هم مشهوره دی، د نړۍ تر ټولو زیات استعمالېدونکی لیک دی. دغه لیک د څېړونکو د څېړنې پر اساس د اتروس قومونو لخوا جوړ شوی چې په ایټالیا کې ژوند کوي. دغه لیک د یوناني الفبا د غربي لهجې څخه اخیستل شوی دی او لومړي ځل په لرغوني روم کې د ایټالوي ژبې د لیکنې لپاره وکارول شو. له میلاده یوه پیړۍ وروسته په لاتیني الفبا کې د ښکلا پېژندنې خاصې نښې غوره شوې او دغه نښې په لومړیو په کتیبو او وروسته په کتابو کې وکارول شولې. دا لیک اوس هم په نړۍ کې ډېر استفاده کېږي. په نړۍ کې چې د لاتیني الفبا تورو تر واک لاندې دي، یوازې څو لیکونه او نورې الفباوې ادامه
پیدا کړې ده، لکه یوناني، روسي او عربي الفبا. ځکه چې تر اوسه هم په نړۍ کې د لیک له 25 نظامونو څخه کار اخیستل کېږي. د شمېرنې له پلوه کولی شو ووایو چې د نړۍ د خلکو نیمه برخه یعنې 2 میلیارده تنه له لاتیني الفبا څخه چې لږ و ډېر بشپړه شوې ده کار اخلي. د نړۍ تر ټولو مشهور ژبه انګلیسي چې دوې مشهورې لهجې امریکایي او انګلیسي لري په دغه لیک باندې لیکل کېږي. د نړۍ مشهور ژبو لیک اوسمهال په لاتیني ژبه باندې دی چې شکلونه یې تاسې لیدلي. بل ارماني لیک دی. دغه لیک د 5 میلادي پیړۍ په یو بشپړ لیک دی چې په لږ توپیر سره تر اوسه پورې ژوندی دی. دغه لیک یوازې د ارماني ژبې لپاره په 405 میلادي کال کې منځته راغلی دی. دغه لیک له کڼې ښې خواته لیکل کېږي. او د ارماني لیک څخه وروسته موږ عربي یا کوفي لیک لیکو چې اوسنۍ پښتو هم په لیکل کېږي او ټوله تقریبا شرقي هېوادونه ټوله په همدغه لیک لیکنې کوي او ترکیه هم په دغه لیک لیکنې کولې چې د اسلام مبین دین له خپرېدو سره دغه سیمې ته دغه ټوله لیک خپور شوی دی او تر ډېره ځایه پورې اردو، پښتو، دري، پنجابي، سندي دا ټوله په دغه عربي لیک باندې لیکل کېږي چې د کوفي لیک هم وایي. د نړۍ په تاریخ کې همیشه هغه ژبه او لیک تر نورو ډېر ژر حاکم شوي دي چې اساس په یې مذهب و. په لومړي پیل کې عربي ژبه ځکه ډېره مهمه وه چې آسماني کتابونه په هغه ژبه باندې وه. وروسته یوناني ځکه حاکمه شوه چې مذهب تر ډېر ځای په یوناني و. کله چې بیا رومیان حاکم شول او لاتیني ژبه یې عامه کړه، مذهب په لاتیني کړی. رومیانو حاکم شول او لاتیني ژبه یې عامه کړه، مذهب یې په لاتیني کړی، ورسره سم لاتیني حاکمه شو. بیا کله چې په 9 میلادي پیړۍ کې اسلام ظهور وکړي نو بیا عربي ژبه او لیک پر نږدې نیمه نړۍ وزر وغوړوي. د عربي لیک خورا زیات ډولونه لري چې نستعلیق دی او نور ډولونه یې دي او تاسې د کتاب په اخر بحث کې کتلی شئ. د لیکونو په اړه زموږ بحث همدومره و. د نړۍ کې د لیک خورا مهم هنر دی چې بېلابېل انواع لري. تاسې په تاریخي ژبپوهنه کې نور بحث مطالعه کولی شئ او د نن لپاره مو همدا درس په همدې ځای باندې پای ته رسوو او د همدې کفایت کوي. هیله مې دا ده چې مخکني درسونه هم په دقت سره واوري او خپل کتابونو سره مطالعه کوي او هم کوشش وکړي چې نورو آزاد مطالعه ته وخت ورکړي. د دې پر ځای چې په فیسبوکونو کې پاته شي، په ګوګل کې همدا لیک سرچ کړئ او د لیک په اړه معلومات مطالعه کوي. په خپلو کورونو کې پاته شي، له کرونا ځان وساتئ او رښتیا د ډېر خستګۍ او نفس تنګۍ احساس ځکه کوم چې مخامخ درس نشو کولی او درس داسې په منډه په ویډیوګانو کې تاسو ته وایو. په دا هیله چې ډېر ژر سره ووینو او مخامخ درس وړاندې کړو. پر لوی خدای مو سپارم. آباد، سوکاله او